تجسس یو عربي کلمه ده چې په اصل کې په لاس باندې لمس کولو او یا د کنجکاوۍ له مخې نور د هغو د پیژندلو په موخه د کتلو په معنا ده. دغه کلمه په فارسي ژبه کې د خبر اخیستو یا حال معلومولو په معنا راغلې ده. علامه طباطبایي تجسس یا پلټنه دا ډول تعریفوي. تجسس د نور د چارو د څارلو او ارزولو په معنا دی. هغه چارې چې خلک غواړي د نورو له سترګو پټې پاتې شي. څوک چې د نورو په تړاو بدبینه او بخیل وي هیڅ آرام نه لري او تل د هغو د چارو د څارلو او پلټلو په حال کې وي تر څو د خپلې بدګمانۍ لپاره یو لړ شواهد پیدا کړي او په دې ډول سره د نور امنیت له خطر سره مخ کړي. تجسس یا پلټنه نه یوازې دا چې له بدګمانۍ او شک څخه سرچینه اخلي بلکې د شخص په وجود کې د بدګمانۍ د لا پیاوړتیا او د ډېرېدو لامل هم کیږي. د نورو په چارو کې پلټنه او څارنه له دیني او فرهنګي اړخه یو ناخوښه چاره ده. هغوی چې د نورو په چارو کې د تجسس او پلټنې لیوالتیا لري خپل موقف په خطر کې ویني او له مختلفو لارو غواړي څو د خپلې پلټنې او بدګمانۍ په واسطه د مقابل لوري منفي ټکي پیدا کړي. که څه هم د شخصي رازونو او کورنیو مسایلو په برخه کې اصل د تجسس او پلټنې حرمت دی خو کله چې د ټولنیزو مصالحو او د ټولنې د امنیت ساتنې موضوع رامنځته کیږي هغه مهال بیا له تجسس یا پلټنې او تفتیش څخه تېښته نشته ځکه دولت اړ دی تر څو د بهرنیو څارونو او دښمنانو همدارنګه د هغو له فعالیتونو خبر ولري او له دې سربیره د کورنۍ ښکیلو کړیو د فعالیتونو په اړه هم کافي معلومات لاسته راوړي. له دې سربیره اړتیا ده تر څو دولت د خپلو کارکوونکو او مامورینو پر کړنو باندې نظارت وکړي او د خلکو له اړتیاو او ستونزو څخه خبر ترلاسه کړي. نو په دې ترتیب په یادو مواردو کې تجسس او پلټنه جایزه ان لازمه ده. که چیرې په ټولنه کې د تجسس او پلټنې روحیه رواج پیدا کړي او پیاوړې شي نه یوازې دا چې د فردي منفي آثارو د زیاتېدو لامل کیږي بلکې د ټولنې د خلکو روحي او ټولنیز امنیت له خطر سره مخ کوي او باور ورورولي او صمیمیت له ټولنې څخه په ښې سپکوي. څوک چې د نورو په شخصي چارو کې تجسس او پلټنه کوي نشي کولی چې د خپل ځان لپاره ملګري پیدا کړي ځکه په داسې کسانو باندې هیڅوک باور نه کوي او د تل لپاره د یو منفي ان منفور شخص په توګه پیژندل کیږي. په قرآن کریم کې هم دغه کلمه د سوره حجرات په 12 شمېر آیت کې د ولا تجسسو په معنا راغلې ده. مفسرین د دغه کلمې موخه او مطلب چې په یاد آیت کې هم د نهي په بڼه ذکر شوی د نور په مخفي او خصوصي چارو او اسرارو کې تفتیش او پلټنه کول په ګوته کړي دي. په ګڼ شمېر احادیثو کې هم د نورو په خصوصي چارو کې تجسس تفتیش او پلټنه کول ناروا عمل ګڼل شوی دی. د تجسس او پلټنې ځینې ریښو او سرچینو ته په لاندې توګه اشاره کولی شو. د نورو په اړه بدګماني کول، حسد، کینه او نه لوروینه، دښمني، بخل او عقده لرل له دغه ناوړه عادت څخه د خلاصون لپاره غوره ده تر څو دغه موضوع په یاد لرو. کوم څه چې د ځان لپاره نه خوښوي د نورو لپاره یې هم مه خوښوي. هر څوک باید پر دې فکر وکړي چې آیا اجازه ورکوي تر څو نور یې په شخصي ژوند او چارو کې تجسس وکړي او محرمو رازونو ته یې لاسرسی ولري. که رضایت نه لرئ نو بیا ولې د نورو په چارو کې پلټنه او تجسس کوئ؟ په ډېرو ناخوښو خویونو او عادتونو کې دا ډول پرتله کولی شي د یاد عادتونو له دوام څخه د ځان ساتلو او ډډې کولو لپاره یو پیاوړې لار اوسي. د نور په چاره او ژوند کې پلټنه او تجسس کول په ناخبرۍ کې زموږ رواني امنیت ته زیان رسوي او زموږ شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي. اسراف کول د اسراف کولو او له بې ځایه لګښتونو څخه د ځان ساتنې په برخه کې هرومرو څو ځله د خپلو لویانو او مشرانو لخوا نصیحت او لارښوونه راته شوې ده. بې ځایه لګښت کول هغه عادت دی چې له اقتصادي او مالي اړخه موږ له سلګونو ستونزو سره مخ کوي. هر څوک چې پر یو کار بوخت دی د ورځې، اونۍ یا میاشتې په لړ کې یوه ټاکلې اندازه پیسې لاسته راوړي. دغه اندازه پیسو په پام کې نیولو سره چې ترلاسه کوي د خپلو ورځنیو لګښتونو لپاره پلان او پروګرام هم ټاکي. ځینې وخت موږ له ځینو داسې بې ځایه لګښتونو سره مخ کیږو چې معمولا د توکو د پیرلو پر مهال نه ورته متوجه کیږو خو له څه مودې وروسته خپل شخصي حساب ته په پام سره پر خپله تېروتنه خبرېږو.
د دې لپاره چې د بې ځایه لګښتونو مخه مو نیولې وي او دا چې پوه شو چې کله باید له اندازې څخه د زیات او غیر ضروري پیر مخه ونیسو. ګڼ شمېر تګلارې او تکتیکونه شته چې له علمي څېړنو سره سم د مصرف کوونکو پر مالي چلند باندې د پام وړ اغیزه لري. که چیرې تاسو هم د بې ځایه لګښت کوونکو کسان له ډلې څخه یاست، غوره ده چې له یادو تګلارو سره آشنایي پیدا کړئ او خپلې پیسې په لږه اندازه پر اوبو لاهو کړئ. د 10 ثانیو قانون: هر کله مو چې په ناخبرۍ کې کوم څه راواخیستل او د اخیستلو اراده مو وکړه، هرومرو له یادې چارې مخکې د 10 ثانیو لپاره پر دې فکر وکړئ چې آیا په رښتیا هم دغه څه ته اړتیا لري او که نه، او یا دا چې آیا کولی شي پیسې پر کوم بل داسې جنس باندې ولګوي چې ګټور وي. څېړنو ښودلې ده چې همدغه د لنډې مودې لپاره فکر کول له هغه کسانو سره د بې ځایه لګښت د مخنیوي برخه کې 40% مرسته کوي چې پر اسراف کولو او یا بې ځایه لګښت باندې اخته دي. له ټیسټ کولو څخه ګټه واخلئ د دې لپاره چې پوه شئ چې آیا رښتیا هم د بې ځایه لګښت په حال کې یاست او که نه. یوه غوره او جالبه لاره ټیسټ دی. په دغه ټیسټ کې کله چې تاسو غواړئ یو څه وپېرئ، تصور وکړئ چې یو پردی کس همغه جنس او د هغه معادلې پیسې ستاسو مخ ته نیولې دي او له تاسو غواړي چې د دواړو په منځ کې یو وټاکئ. کومه په ذهن کې پیسې وټاکلې، پوه شئ چې د بې ځایه لګښت کولو په حال کې یاست. د غیر ضروري توکو پیرل راتلونکي ته وځنډوئ. که څه هم ډیری وختونه په فزیکي یا آنلاین پلورنځیو کې په ناڅاپي ډول خپلې ټوکرۍ ته یو څه ور اضافه کوو. ځینې وخت بیا داسې هم پیښیږي چې د څو مختلفو محصولاتو د اخیستلو پر مهال شکمن کیږو. نو که چیرې هم د خپلو توکو د پیرلو پر مهال ان د یوې شیبې لپاره هم شکي او دوزړه شوي یاست، تر ټولو غوره کار دا دی چې سودا اخیستل مو راتلونکي ته وځنډوئ. د خپلو کاري ساعتونو ارزښت مو حساب کړئ. مخکې له دې چې د سودا اخیستلو لپاره بازار ته لاړ شئ، محاسبه وکړئ چې په هر کاري ساعت کې څومره پیسې عاید لرئ. د بیلګې په توګه فرض کړئ چې تاسو د ورځې 1000 افغانۍ عاید لرئ. کله چې له دغه لید سره بازار ته ځئ، متوجه کیږئ چې د هر جنس په اخیستلو سره د خپلو څو کاري ساعتونو عاید مصرفوئ. د بیلګې په توګه یو یخنقا چې که څه هم د کور په المارۍ کې څو دانې لرئ، د خپل د ژوند د څو کاري ورځو عاید په بیه درته تمامیږي. نو که چیرې د هر څه ته په کتو د اخیستلو ارزښت درلود، وایخلئ او که نه، غوره ده چې له اخیستلو یې لاس واخلئ. بازار ته له ډیر تګ څخه ډډه وکړئ. ډیر کله داسې پیښیږي چې سودا اخیستلو لپاره هیڅ اراده نه لرئ، خو همدا چې بازار ته دننه کیږئ، یو یا دوه داسې توکي اخلئ چې له لیدو مخکې د اخیستلو فکر له سره په ذهن کې نه و، او د یادو توکو له اخیستلو پرته مو هم کولی شئ خپله ستونزه حل کړئ. نو که په بازار کې د توکو د اخیستلو لپاره دقیق پلان او اراده نه لرئ، غوره ده چې اصلا بازار ته لاړ نه شئ، تر څو لا ډیر وکولی شئ چې له اسراف او بې ځایه لګښت کولو څخه مخنیوی وکړئ. خپل ځان ته د سپما قانون جوړ کړئ. خپل ځان ته داسې یو قانون جوړ کړئ چې له مخې به یې هره میاشت یو ټاکلې مقدار پیسې په خپل حساب کې اضافه کوئ. یوه تګلاره چې له تاسو سره مرسته کوي، څو په ښه توګه سپما وکړئ. خپل حساب ته د 500 زرو، 1500 د 2000 او په همدې توګه د 5000 10,000 او دې ته ورته مقدار پیسو اضافه کول دي. په دې توګه به تاسو یو منظمه سپما ولرئ. کوم وخت باید پیرل ونه کړو؟ کله مو چې په جیب کې پیسې ډېرې وي، هیڅ کله بازار ته د پیر لپاره مه ځئ، ځکه کیدای شي دا څیزونه وپیرئ چې اصلا اړتیا نه ورته لرئ. همدارنګه کله چې ډېر خوشحاله یاست، هم کیدای شي چې ډېر څه واخلئ. هغه هم داسې توکي چې ښایي له یو یا دوه ځلې څخه ډېر کار ترې وانخلئ. د پلورونکو چل او تکتیکونو ته متوجه اوسئ. کیدای شي تر اوسه د ډېرو شمېر پلورونکو له چل او تکتیکو سره مخ شوي یاست. په دغه کار سره پلورونکي هڅه کوي څو ستاسو په وجود کې د توکو د اړتیا حس را پیدا کړي او یا دغه حس پیاوړی کړي. د بیلګې په توګه که چیرې یو پلورونکی د خپل یوه جنس د کار طریقه درته وښایي او یا کوم جمپر یا کورتۍ در واغوندي، دغه مهال د یاد جنس د اخیستلو چانس ډېر لوړیږي. یا دا چې په خپلو اجناسو کې د لنډمهاله تخفیف په اړه درته ووایي او د یاد تخفیف د پای ته نه رسېدو یادونه درته وکړي. یاد ټول موارد کولی شي د بې ځایه لګښت کولو لامل شي. نو هڅه وکړئ یوه ورځ له بازار او لګښت کولو واټن واخلئ. کومه په رښتیا هم بازار ته د تلو اړتیا احساسوله، کولی شئ یو ځل بیا لاړ شئ او خپل د اړتیا وړ توکي وپیرئ. له پرته مو خپلې پیسې سپما کړئ او له بې ځایه لګښت څخه یې بې غمه شوي یاست. له بې ځایه لګښت کوونکو سره مه ګرځئ. پر خپل
خپل ځان باندې د هغه کسانو اغیزه هیڅ کله له یاده مه باسئ چې ناسته ولاړه ورسره کوئ. بې ځایه لګښت کوونکي ملګري مو تاسو هم اصراف کوونکي او لګښت کوونکي کوي، نو غوره ده چې له هغو لرې واوسئ. تېروتنه مه کوئ. موخه مو دا نه ده چې له خپلو بې ځایه لګښت کوونکو ملګرو څخه د تل لپاره لاس واخلئ، بلکې له هغو سره په داسې ځایونو کې د لیدو ژمنه وکړئ چې د بې ځایه لګښت او اسراف امکان پکې کم وي. یو لوی سوپر مارکیټ یا ګران بیه خواړه لرونکي رستوران له بې ځایه لګښت کوونکو ملګرو سره د لیدو او خبرو اترو لپاره غوره ځای نه دی. د خپلې سودا اخیستلو لپاره قانون او محدودیت وضع کړئ. له تفریح نیولې بیا تر سفره، کور او کار ځایه پورې د هر اړین توکي، جامو، وسایلو او خوراکي توکو د اخیستلو لپاره ځان سره یو قانون وضع کړئ. دا د ځان ځورونې په معنا نه ده. پام وي چې دا لارښوونې د هغه کسانو لپاره دي چې له تعادل څخه وتلي او په غور سره کنټرول کېدو ته اړتیا لري. که چیرې د بې ځایه لګښت کوونکو له ډلې څخه نه یاست او کولی شئ چې تعادل رعایت کړئ، اړینه نه ده چې ډېر سختګیره اوسئ او د خپلو لګښتونو او اړتیاو لپاره قویداد وضع کړئ. خو د بې ځایه لګښت کوونکو او اسراف کوونکو لپاره اصلي مسیر ته د راګرځېدو په خاطر دا یوه غوره او اړینه تګلاره ده. په لنډ ډول سره ویلی شو چې نه باید خسیس اوسو او نه هم اسراف کوونکی، بلکې هر څه په تعادل سره مخ ته یوسو. په تیر وخت کې ژوند کول یو څه چې زمونږ انګیزه او چلند له ستونزې سره مخ کوي. په تیر وخت کې ژوند کول او د تیر په اړه فکر کول دي. که څه هم په مخکینیو مخونو کې دې موضوع ته اشاره شوې ده، غواړم دلته یې په اړه مختصر بحث ولرو. موږ ټولو دغه مشهوره جمله اورېدلې ده چې تیر هیر شول او ښایي څو ځله مو دغه څه پر ژبه راوړي وي. خو زموږ ډېرو لپاره تیر وخت نه یوازې چیرته تللی نه دی، بلکې هره ورځ او هره شیبه کې راسره مل دی. ډېری له موږ څخه خپله هره ورځ د تیر وخت د ناخوښو خاطراتو او یادونو په مرور کولو تیروو. بیا پر خپل ځان نیوکې کوو، د شرم او خجالت احساس کوو، خپل ځان تهدیدوو او داسې نور. خو تر کومه وخته کولی شو چې دغه لړۍ ته دوام ورکړو؟ زموږ حال او راتلونکي ژوند به څنګه کیږي؟ د ټولو دغه منفي افکارو په شتون کې څه ډول کولی شو چې خپل راتلونکی جوړ کړو؟ زموږ د ډیرو د ستونزې حل یوازې په یوه جمله کې خلاصه کیږي. که څه هم دغه چاره په ظاهره اسانه ښکاري، مګر عمل پرې کول او د تیر وخت هیرول دومره اسانه نه دي، خو په عین حال کې ناشوني هم نه دي. د تیر وخت د هیرولو لاره څه ده او څه ډول کولی شئ؟ له خپل تیر وخت سره خدای پاماني وکړئ او خپلې ارزښتناکې ورځې د تیر په اړه په فکر کولو ضایع نه کړئ. لاندې به پرې بحث وکړو. د فکر طرز او ډول ته مو بدلون ورکړئ. که چیرې ستاسو ذهن تل پر هغه منفي مسایلو تمرکز وکړي چې په تیر وخت کې پیښ شوي دي، هغه مهال به مو ژوند پر منفي لوري مخ ته لاړ شي. ژوند ستاسو د غالب افکار پر لور حرکت کوي. پر دې اساس هر هغه څه چې ستاسو ذهن پرې تمرکز کوي، ژوند او احساسات به مو هم په همغه پسې ځي او همغه به څاري. د تیر وخت د هیرولو یوه لاره دا ده چې پر هغه منفي مسایلو او ناهیلیو باندې د تمرکز کولو پر ځای چې په تیر کې پیښ شوي دي، د هر هغه څه په اړه د فکر کولو پر ځای چې له لاسه مو ورکړي دي، او یا د ټولو هغه موقعیتونو په اړه د اندېښنې کولو پر ځای چې تاسو د خجالت احساس درکوي او ویاړ نه پرې کوئ. غوره ده چې د خپلو منفي افکارو په تشخیصولو پیل وکړئ او له هغه وروسته یې ځای مثبت افکارو ته پرېږدئ. مثبت فکر وکړئ او مثبت افکار مو د منفي افکارو ځایناستی کړئ. لکه داسې: زه غواړم چې وځلیږم، زه ډېر باهوښه یم، زما تیر وخت د تل لپاره لاړ، راتلونکی مې له فوقالعاده پیښو ډک دی، زما د لارې په اوږدو کې هېڅ خنډ شتون نه لري، زه به بریالی کیږم، اجازه نه ورکوم چې تیر وخت زما ژوند محدود کړي او زما د بریالیتوب مخنیوی وکړي. که چیرې هره ورځ سهار د الهام بخونکو جملو په اړه له فکر کولو سره له خوبه راویښ شئ او هغه په پیاوړي ارادې او لوړ اواز له ځان سره تکرار کړئ، هغه ټولې به پر حقیقت بدلې شي. تاسو به ډېر ژر متوجه شئ چې نور نو هېڅوک نشي کولی له تیر وخت څخه ستاسو پر وړاندې ګټه واخلي، ځکه تیر وخت مو د تل لپاره هېر کړی دی. له خپلو ځینو ملګرو سره له ملګرتیا لاس واخلئ. ځینې وخت له داسې کسانو
کسانو سره ملګري یاست چې د زړه له تله پوهیږئ هغوی ستاسو د ژوند لپاره هیڅ مثبت کار نه ترسره کوي، پرته له دې چې تاسو په ژوند کې له هر پرمختګ څخه وروسته پاتې کړي. که مو احساس کړ چې د ملګرتیا یوه اړیکه مو په ژوند کې د موخو د ځنډولو او وروسته پاتې کېدو لامل کیږي، هیڅ ستونزه نه لري چې هغه اړیکه مو د تل لپاره پرې کړئ. منفي ملګري ستاسو په ژوند کې هیڅ ځای نه لري، ځکه تاسو قصد لرئ څو پر مثبت مسایلو تمرکز وکړئ. نو غوره ده چې له هغو سره له ملګرتیا لاس واخلئ. تاسو باید خپل ځان، ملګري او موقف وپېژنئ تر څو وکولای شئ هغه موقعیت ته ورسیږئ چې هیله یې لرئ. تاسو باید له هغه ملګرو واټن واخلئ چې تل ستاسو د تیر وخت تېروتنې او ناسم کارونه در په یادوي. کله چې ووایم چې خپل ځان، موقف او ملګري وپېژنئ، موخه مو دا نه ده چې هغه څه ته هیڅ پام مه کوئ چې په شاوخوا کې مو پیښیږي، او یوازې پر خپل ځان او خپلو نظریاتو تمرکز وکړئ. په داسې یو وضعیت کې دا چې له خپل ځان سره د زړه خواله کوئ، کیدای شي په شدت سره د یوازیتوب احساس وکړئ، خو دا هغه بیه ده چې باید ورې کړئ تر څو وکولای شئ په هغه مقام او موقعیت کې اوسئ چې هیله یې لرئ. د خپل ځان لپاره موخې وټاکئ. یوه غوره لار چې له تاسو سره د تیر وخت په هیرولو کې مرسته کوي د راتلونکي لپاره مو د موخو ټاکل دي. تاسو باید دغه حقیقت ومنئ چې نړۍ لا پای ته نه ده رسېدلې او تاسو په ژوند کې د لویو موخو او لاسته راوړنو لپاره ډیر ظرفیت لرئ. خپل ځان مو په راتلونکي کې د مهمو او ارزښتناکو کارونو د ترسره کولو، د خوښۍ وړ دندې درلودل، پر یو نوي کار او کسب باندې د پیل کولو او ګڼ شمېر نورو لویو بریاوو د لاسته راوړلو په حال کې تصور کړئ. د خپل ځان لپاره اوږدمهالې او لنډمهالې موخې وټاکئ. د هرې موخې لپاره خپل ځان ته ټاکلې موده ورکړئ او د خپل پرمختګ لړۍ پرله پسې توګه وڅارئ. بښنه کول زده کړئ. یو څه چې تاسو له روحي او عاطفي اړخه تخریبوي نه بښونکی روح دی. په زړه کې د یو چا لپاره کینه درلودل داسې دي لکه زهر چې تاسو وخوري او تمه وکړئ چې هغه شخص مړ شي. موږ ټول دغه چاره ترسره کوو او فکر کوو چې له خپل ځان سره مو مهرباني کړې ده، خو دغه کار هیڅ ګټه نه لري پرته له دې چې له عاطفي اړخه مو له ماتې سره مخ کړي. یوازینۍ لار چې پر مټ کولای شئ د خپل تیر وخت د هیرولو بل لاره پل کېږدئ. هر هغه کس ته بښنه کول دي چې ستاسو په حق کې ناسم کار ترسره کړی دی. توپیر نه کوي چې ستاسو زړه یې څومره او څه ډول مات کړی دی. که وکولای شئ چې هغو ته وګورئ او په موسکا ورته ووایاست چې تاسو مې وبښلی، هغه مهال خپل ځان له هغه قفس څخه خلاصوي چې پکې بندي وي. روحه مینه د کرکې ځایناستی کوئ. د دغه کار لپاره باید زده کړئ چې آن هغه مهال چې ناشونې هم ده بښنه وکړئ. هڅه مه کوئ نور تر خپلې اغېزې لاندې راولئ. آیا تر اوسه مو احساس کړی چې نور نو هېڅوک تاسو او ستاسو پرېکړې نه درکوي؟ که مو ځواب هو وي، په ډېر احتمال سره هغوی هغه څه چې تاسو یې وینئ نه وینئ او مسایل ته په یوه بله بڼه ګورئ. تاسو اړ نه یاست چې د خوښې وړ کړنو د ترسره کولو لپاره مو نورو ته وضاحت ورکړئ. اړینه نه ده چې تل د نورو د تایید په لټه کې اوسئ او دې ته اندېښنه وکړئ چې آیا هغوی به ستاسو کړنې او لاسته راوړنې خوښې کړي که نه. تاسو نشئ کولی چې ټول خوښ او راضي کړئ. دغه چاره ناشونې ده. د هر چا د راضي ساتلو لپاره هڅه کول پرته له دې چې د خپل ځان د ناهیلۍ او اندېښمن کېدو لامل شي هیڅ ګټه او پایله نه لري. په ډېر احتمال سره تاسو ټول له دې اند او فکر سره رالوی شوي یاست چې د ژوند کولو لپاره تر ټولو غوره تګلاره او میتود هغه دی چې ستاسو ټول ملګري ولري، خو دا ناشونې ده. تاسو هر څومره هم چې ښه اوسئ، بیا هم د تل لپاره داسې کسان شته چې له تاسو سره مینه نه لري ځکه تاسو یې نه خوښیږئ. ومنئ چې دا هم د ژوند یوه برخه ده. مه هېروئ که چیرې اوس هم د خپل تیر ژوند په اړه فکر کوئ، وبه نشئ کولی چې مخ پر وړاندې حرکت وکړئ او په خپل ژوند کې د پرمختګ شاهد واوسئ. آیا کولی شئ د ځغاستې د سیالۍ یو لوبغاړی تصور کړئ چې هڅه کوي څو له یو درانه بار سره یو ځای د ځغاستې په 100 مترۍ واټن وهونکې سیالۍ کې ګډون وکړي؟ هو، په ډېر احتمال سره به هغه تر پایه په سیالۍ کې پاتې شي، خو نشي کولی چې خپله سیالۍ په ټاکلي وخت کې پای ته ورسوي او یا ګټونکی شي.
ډېری له موږ څخه د ژوند په سیالۍ کې ځغاستې ته چمتو یو څو پر خپلو لوړو هیلو او موخو پسې لاړ شو. خو یو تر ټولو مهم کار شته چې لومړی باید هغه ترسره کړو. موږ باید پر خپلو اوږو باندې د هغه دروند بار چې له پښیمانیو، ناهیلیو، تېروتنو، ماتو، زړه ماتوالي، کینې او داسې نورو څخه ډک دی پر ځمکه کیږدو. باوري اوسئ چې د تېر وخت په هېرولو او پر ځمکه باندې مو د اوږو د یاد دروند بار په ایښودلو سره د ژوند سیالۍ ډېره اسانه شي او د ګټونکي کېدو چانس به مو حد اکثر ته ورسیږي. نورو ته سپکاوی کول ځینې خلک عادت لري او آن غواړي چې نور ته پر سپکاوي او توهین لاس پورې کړي، په داسې حال کې چې هیڅ چاته دغه حق نه دی ورکړل شوی. دا د هغه ناخوښو عادتونو له ډلې څخه دی چې د دې لامل کیږي څو هیڅ څوک له موږ سره مینه ونه لري او هیڅ ډول درناوی راته ونه لري. لکه څنګه چې پوهیږو موږ په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هره ورځ له ګڼ شمېر خلکو سره په اړیکه کې یو. هغه کسان چې هر یو خپل ځانګړی اخلاق، ځانګړنې او بیل شخصیتونه لري. ځینې داسې کسان هم شته چې په خپلو اقوالو او افعالو سره د خپل شاوخوا کسان د آزار او اذیت لامل کیږي. بې ادبي، ګستاخي، توهین او مسخره کول هغه مسایل دي چې زغم یې د هر چا لپاره ډېر سخت دی. موږ هم نشو کولی خپل ځان د نورو له توهین او سپکاوي څخه په امن کې وساتو. که غواړو پوه شو چې نور ته توهین او سپکاوی کول څومره دردونکی دی، نو بسنه کوي چې یوازې یو ځل خپل ځان د سپکاوي او توهین کیدونکي شخص پر ځای وګڼو. هغه مهال به پوه شو چې تحقیر کېدل، توهینېدل او د سپکاوي زغمل څومره سخت دي. د ناروې هیواد یو پیاوړی ټولنپوه یوهان ګاټونیک پر دې باور دی چې نور ته توهین او سپکاوی کول ان د رواني تاوتریخوالي بحث کې هم شاملیږي. هغه تاوتریخوالی په دریو برخو ویشلی دی چې عبارت دي له بدني تاوتریخوالي، مالي تاوتریخوالي او رواني تاوتریخوالي څخه. د نوموړي له نظره هر ډول تهدید، فحشا، مسخره کول او سپکاوی رواني تاوتریخوالي ته شاملیږي. نو غوره د مخکې له دې چې وغواړو د کوم چا سپکاوی او توهین وکړو، یو ځل متوجه شو چې که دا ډول یو وضعیت پر موږ باندې راشي څه حالت به ولرو. نو غوره ده چې نورو ته له سپکاوي او توهین کولو ډډه وکړو او د انسانانو شخصیت او شرافت ته درناوی ولرو. افراط یا تفرید کول فرد له ټاکلي حد څخه د وتلو په معنا دی. هر کله چې دغه وتل له اندازې څخه د زیات او یا د مخکې کېدو په بڼه وي، فرد له ټاکلي حد څخه د وتلو په معنا دی. هر کله چې دغه وتل له اندازې څخه د زیات او یا د مخکې کېدو په بڼه وي افراط، او که چیرې د سستۍ، کمۍ او لنډونې په بڼه وي د تفرید په نوم یادیږي. یا په بل عبارت افراط د زیاتۍ او له حد څخه د تېرېدو په معنا او تفرید هم په یو کار کې د کمي کولو، سستۍ او لنډونې په معنا دی. دغه دواړه ځانګړنې په شخصي، کورني، ټولنیز، سیاسي، اقتصادي او نور ژوند کې د ګڼ شمېر ستونزو او ناخوالو د رامنځته کېدو لامل کیږي. او تر ټولو غوره لار همغه منځلاریتوب او اعتدال دی. که چیرې د خلکو مسلکي ژوند ته کتنه وکړو، پوه به شو چې نه هغه کسانو بریا ترلاسه کړې چې افراد یې کوو، او نه هم هغو چې له تفرید څخه یې کار اخیست، بلکې بریا تل د هغه کسانو په برخه ده چې د اعتدال او میانه روي په حالت کې ژوند کوي او د خپل ژوند چارې د همدې معیار پر بنسټ مدیریت کوي. د نور خصوصي حریم ته درناوی نه کول د ناخوښه او آزار ورکوونکو عادتونو له ډلې څخه یو عادت چې کېدای شي په کورنۍ، اداره او یا بل هر ځای کې د لسګونو ستونزو د رامنځته کېدو لامل شي. د نور خصوصي حریم ته درناوی نه کول دي. نن ورځ د ټکنالوژۍ په پرمختګ او د ټولنیزو ارتباطي وسایلو په پراختیا سره د خصوصي حریم موضوع یو ځل بیا تعریف او بیا کتنې ته اړتیا لري. ښکاره ده چې له دغه مفهوم سره بلدتیا له شخص سره مرسته کوي څو په خپلو اړیکو کې اجازه ورنکړي چې څوک د خصوصي حریم له حد او مرز څخه تیر شي. له دې سربیره شخص د همدې آداب په رعایت کول او خپل فردي او ټولنیز چلند ته په کتو کولی شي د خپل مخاطب په ذهن کې د باور وړ او له صمیمیته ډک انځور وکاږي. خصوصي حریم په رسمیت باندې د خپل ځان او نورو د نظر او فردي ازادۍ د پیژندلو په معنا دی. د شخصي حریم په مدیریت کې کمزورتیا د شخص د روح او روان د زیانمنېدو اندېښنې لامل کیږي. د دغه مفهوم د پیژندلو په برخه کې لومړی ګام دا دی چې هم عالم او هم عالم ووسو، ځکه دا به یو ځان غوښتونکې تمه وي چې د نور خصوصي حریم په رسمیت ونه پیژنو او تمه ولرو چې هغوی د زموږ شخصي حریم ته درناوی ولري.
آیا تر اوسه کوم چا تاسو تیری کوونکي ګڼلی یاست؟ آیا تاسو خپل ځان تیری کوونکی بولئ؟ دلته له تجاوز څخه موخه د نور پر خصوصي حریم باندې تیری او تجاوز دی. حریم په لغات کې د شاوخوا په معنا او د هر شخص لپاره د هغه د شاوخوا د ټاکلي چاپیریال په معنا تعریف شوی دی. هرومرو ډیر کله درته پیښ شوي دي چې غواړئ یوازې واوسئ. زړه مو غواړي چې د کوټې دروازه درپسې بنده کړئ او له ځان سره د زړه خواله وکړئ. ان هغه شیبه نه غواړئ چې په ژوند کې مو تر ټولو نږدې کسان هم ووینئ. که مو میرمنه یا خاوند وغواړي چې کوټې ته دننه درشي او یا مو ماشوم په ژړا سره هڅه وکړي چې تاسو له کوټې څخه د باندې وتلو ته اړ باسي، په ډېر احتمال سره ښایي په غوسه شئ. هغه مهال غواړي څوک مو شخصي حریم ته دننه نشي او یا د حریم ته مو درناوی وشي. او که چیرې کوم څوک هغه شیبه ستاسو پر خصوصي حریم تیری وکړي، کیدای شي اعصاب مو خراب شي او له ځانه سخت غبرګون وښایئ. د کور 4 دیوالونه یو غوره حریم دی، په بشپړه توګه خصوصي او یوازې د کورنۍ له غړو سره تړاو لري. ښایي د همدغه حریم د منلو په خاطر وي چې څوک د بل چا کور ته له اجازې پرته د ننوتلو حق نه لري. ان که پولیس هم وي، اړ دي تر څو د قاضي په حکم د ننوتلو امر له ځان سره ولري. خو همدا حریم خپل ځانګړي اصول او اخلاق لري. تاسو نشئ کولای دا چې خپل کور مو دی هر وخت مو چې زړه وغوښتل چټک کار وکړئ او یا دا چې هر وخت مو زړه وغوښتل د موسیقۍ غږ لوړ کړئ. سمه ده چې همدا کور ستاسو خصوصي حریم دی، خو دغه حریم د هغه لوی حریم په منځ کې محاصره شوی دی چې د څو کسانو ترمنځ شریک دی او د اوسېدلو د سیمې په نوم یادیږي. که پوهیږئ چې په داسې شرایطو کې یاست چې څوک مو له لاسه نه اذیت کیږي، دا بیا یوه بیله موضوع ده. همدارنګه په دې خصوصي حریم کې هیڅوک حق نه لري دا چې خصوصي حریم خپل دی هر عمل چې د نافذه قوانینو خلاف تر سره یې کړي. د میرمنې او خاوند خصوصي حریم. د میرمنې او خاوند ترمنځ د خصوصي حریم مسله د دواړو لورو ترمنځ له ګډ ژوند څخه د رضایت لرلو په برخه کې د پام وړ رول لري. د ټاکنې نظریه. د ټاکنې نظریه په نوم د مشهور کتاب لیکوال ویلیام ګلاسر په وینا هر څومره چې د یو شخص په وجود کې ازادي ته اړتیا ډیره وي، په ډیر احتمال سره د هغه په چلند کې امر منل او همغږي لږ لیدل کیږي. په ډیر احتمال سره د هغه په چلند کې امر منل او همغږي لږ لیدل کیږي. اوس که چیر له دواړو لورو څخه یو ازادي غوښتونکی او بل کنټرولونکی وي، نشو کولای چې د دغه دواړو د اړیکو لپاره د خوښۍ وړ پایلې وړاندوینه وکړو، مګر دا چې د یو بل توپیرونو ته پاملرنه وکړئ او په خپل منځ کې د تفاهم او تعامل درلودلو په هڅه کې شئ. له دغه موضوع سره اړوند یوه څرګنده بیلګه دا ده چې کله له زوجینو څخه د یوه موبایل ته زنګ راځي، د بل په ذهن کې یې ګڼ شمېر پوښتنې راولاړېږي. څوک و؟ څه یې درته ویل؟ ولې یې زنګ درته وهلی و؟ تا څه ورته وویل؟ ولې دې داسې وویل؟ او داسې نور. دې ته د ناسمو پوهېدنو یا سوء تفاهم د الفصل په برخه کې کمزورتیا کیدای شي. نه یوازې دا چې پر خصوصي حریم باندې تیری له ځان سره ولري، بلکې د طرفینو ترمنځ صمیمیت او یو پر بل باندې باور کمرنګ کوي. لري نه ده چې کنټرولونکی شخص به پر لاندې تګلارو باندې د لاس په کار کېدو هڅه کوي. د ټلیفوني مکالمو اوریدل، څارل، آزمویل او سوال او ځواب کول، د ټلیفوني اړیکو، پیغامونو، ایمیلونو او داسې نور چیک کول. د والدینو او اولادونو ترمنځ د خصوصي حریم موضوع ډیر کله ناکله ناسم تعبیر او ناسم متقابل درک سره مل وي. په دې حالت کې ښایي والدین له دې توجیه سره چې زه له تا ښه پوهیږم، په مطلق ډول له خپل اولادونو څخه د ټاکنې حق وسپموي. دغه چاره کولی شي د خوړو، جامو او یا ملګرو د ټاکلو په برخه کې د اولادونو د بېمینېتوب او لیوالتیا له لاسه ورکولو لامل شي. که چیرې د والدینو ټاکنه د هغه اولادونو له علاقې او لیوالتیا سره توافق نه لري، زوی یا لور معمولا غبرګون د ژړا په بڼه څرګندوي او یا دا چې له مطلق مخالفت څخه کار اخلي. په دې صورت کې یا د والدینو له خوا رضایت ترلاسه کوي او یا تر تهدید او رټنې لاندې نیول کیږي. له دې نه جالبه په ورته موقعیتونو کې د ځینو والدینو غبرګون دی. هغوی ډیری ټاکنې پر خپل اولاد باندې تحمیلوي او د خپل اولاد د غبرګون پر وړاندې هم له ځنډ پرته ځورېږي او ډیر ژر د نورو اولاد
اولادونو سره د خپل اولادونو په پرتله کولو پیل کوي څو هغوی نسبت خپل اوسنۍ وضع ته انتقاد او نیوکه ونه کړي. په دې ناسم چلند سره د هغه حساسیت په رسمیت نه پیژني او د اختلاف او نیوکو د رامنځته کېدو په صورت کې ښایي هغه تحقیر کړي او یا یې په وجود کې د ګناه احساس رامنځته کړي. که چیرې اولاد په دا ډول شرایطو کې وروزل شي کېدای شي هغه هم په پایله کې ورته عمل ترسره کړي او د خپلو والدینو خصوصي حریم ته درناوی ونه کړي. په ټولیز ډول غوره ده تر څو په هغه مواردو کې چې د اولاد ټاکنه مطلوبي او اغېزناکې پایلې نه لري له هغه سره په غور او له ډېرې مهربانۍ چلند وشي. پرته له دې په ډېر احتمال سره د هغه ماشوم په راتلونکي کې یو ذلیل او تیری کوونکی شخص شي. داسې شخص چې له والدینو سربیره د خورو خلکو پر وړاندې هم مخکې له مخکې بایلونکی دی او غواړي چې خپله عقده او کینه له خپل ځانه پر کمزورو خلکو خالي کړي. څه ډول د خپل اولادونو خصوصي حریم د درناوي وړ وګڼو. کوټې ته یې له ننوتو مخکې دروازه وټکوئ. که یې کوټه نامنظمه وه هېڅکله یې وسایل له هغو سره له همغږۍ پرته مه تنظیموئ. د تحصیلي رشتې، ورزشي فعالیت او کاري پلان او پروګرام په اړه پر هغو باندې د قانون او محدودیت وضع کول پر ځای خبرې ورسره وکړئ. اجازه ورکړئ څو د دې پر ځای چې فکر وکړي چې تاسو یې مالک یا امر کوونکي یاست تاسو خپل ملګري او نږدې دوست وګڼي. هغوی د خپلو وړتیاو او شخصیت څرګندولو ته وهڅوئ. تر ټولو بده پیښه دا ده چې د هغو ټاکنې 100% کې له خپل ذهنیت سره مخالفې وګڼئ. له اولادونو سره مو د خبرو اترو تر ټولو لږه حاصل شوې لاسته راوړنه له هغوی سره ستاسو په اړیکه کې د شته غوټې راښکاره کېدل دي چې هر څومره ژر یې باید له یو اړوند کارپوه څخه د مرستې په اخیستو پرانیزئ. هغه مهال ده چې ماشوم مو پخپله زده کوي چې په کومه متقابله بڼه د خپل مور او پلار خصوصي حریم مراعات کړي او په خپلو اړیکو کې د هغو علاقې او خوښۍ ته پام وکړي. په ټولنیزو اړیکو کې د نورو د خصوصي حریم ساتل بشر په طبیعي ډول لارورکی او په تلوسه دی، خو څومره به ښه وي چې داسې یوه لاره وټاکئ چې خپلو طبیعي اړتیاوو ته یې د ځواب ویلو سربیره د نورو شخصي حریم ته هم درناوی کړی وي. په ټکسي یا ملي بس کې د نور د موبایل صفحې، ورځپاڼې او کتاب ته ونه ګورو. که په رښتیا هم یادو مسایل ته په تلوسه کې یو غوره ده چې یو بل ډول اقدام وکړو. د بیلګې په توګه کولی شو ووایو ما دغه کتاب نه دی لوستی خو په اړه مې ډېر اورېدلی دي. آیا په رښتیا هم همغه ځانګړنې لري چې په اړه یې ویل کېږي؟ پښې مو له خپلې بړستنې اوږدې ونه غځوو. په انټرنیټ کلب کې د څنګ میز ته د ناست شخص د کمپیوټر صفحې ته ونه ګورو. ښایي زموږ دا کار یې خوښ نه شي او یا ونه غواړي موږ پوه شو چې له چا سره چټ یا مسج کوي. که په بانک کې یو په دې فکر او تلوسه کې نه شو چې د څنګ ملګري په بانکي حساب کې مو څومره پیسې پاتې دي. کله چې د کوم چا ترمنځ دعوه کېږي او یا کومه ترافیکي پیښه کېږي د سلفي انځورونو او ویډیو اخیستلو لپاره د پیښې په ځای کې راټول نه شو. دا اړتیا په صورت کې روغتیایي یا امنیتي چارواکو ته خبر ورکړو. له هنرمندانو، لوبغاړو، ورزشکارانو او نامتو کسانو سره په سم ډول چلند وکړو. کله هغوی جوخت شو او د انځور اخیستو لپاره پر هغو فشار راوړو ښایي موږ د خوښۍ احساس وکړو، خو په ډېر احتمال سره ښایي هغوی دا ډول کړنې خوښې نه کړي. په فردي اړیکو کې د خصوصي حریم ساتل له یو چا سره تر خبرو او لیدو مخکې باید هرومرو له هغو سره مخکې له مخکې ژمنه وکړو. کولی شو ټلیفوني اړیکه ورسره ونیسو او یو له بل سره لازمې همغږۍ شریکې کړو. څه اړتیا ده چې یو نابلل شوی میلمه دې د کوربه د ناراحتۍ لامل شي بې ګټې خبرې ونه کړو. مخکې له دې چې له نورو وپوښتو چې کله واده کوې، ولې واده نه کوې، ولې نه غواړې چې ماشومان ولرې، له ځنډ پرته باید د دا ډول پوښتنو له مطرح کولو څخه خپله مخه وارزو او واضح کړو. د نورو په اړه دغه مسایل پر موږ پورې څه اړه لري، څه ارزښت لري، پر یادو مسایلو باندې پوهېدل زموږ لپاره څه ګټه لري. د خبرېدو او پوهېدو په صورت کې آیا غواړو چې له یاد شخص سره مرسته وکړو یا غواړو چې په اړونده برخه کې لارښوونه او نصیحت ورته وکړو. د نورو د پرېکړو په برخه کې له ځنډ پرته له تحلیل او تفسیر څخه کار وانخلو. باید په تمه شو چې اصلا کوم څوک له موږ څخه غواړي چې نظر ورکړو او که نه. باید وګورو چې آیا د اړوندې موضوع په برخه کې موږ لازمه پوهه، درک او تجربه لرو تر څو له مقابل لوري سره یې شریکه کړو. که داسې نه وي نو تر ټولو غوره کار دا دی چې په سکوت او خاموشۍ سره د نورو نظریات او عقایدو ته درناوی وکړو. په ټولنیزو رسنیو کې د خصوصي حریم ساتل
مجازي ناڅرګنده هویت موږ ته د دې شونتیا راکوي څو لا ډېر جدي او زړور واوسو. هغه که دغه امکان د دې لامل هم کیږي چې د خپل څېرې لقاب لرې کړو او خپل ناپېژنده یا رښتینی شخصیت ښکاره کړو. همدارنګه د پټ هویت په منځ کې اسیر پاتې کېدل په بشپړه توګه زموږ پر ځان باور ته زیان رسوي، مګر دا چې له خپل دې کار څخه کومه ځانګړې موخه ولرو. د بېلګې په توګه دا چې مخفي پولیس او یا دا چې د ملي امنیت کارکوونکي اوسو. د ښکاره هویت د لرلو په صورت کې هم باید په کافي توګه متوجه او حساس اوسو، ځکه که وغواړو یا ونه غواړو ښکاره هویت زموږ د خلاصې سوانح یوه برخه ده. دغه ټکی کیدای شي د واده او ګمارل کېدو پر سرنوشت اغیزه ولري. نو غوره ده تر څو نسبت هغه منځپانګې ته چې په مجازي نړۍ خپروو لا ډېر سختګیره او حساس اوسو. په دې برخه کې هغه کومنټونه چې لیکو یې ویډیوګانې انځورونه چې خپروو ډېر غور او پاملرنې ته اړتیا لري. د دغه بحث د پای ته رسولو لپاره د یادولو وړ بولم چې لاندې موارد په خصوصي حریم کې شامل دي او پر هغو باندې د پوهېدو لپاره هڅه تلوسه او کنجکاوي پر خصوصي حریم باندې حمله او تیری ګڼل کیږي. له خلکو څخه دا پوښتنه کول چې آیا کور خپل دی او که کرایي، د بخارۍ د دود نل د ګاونډي د کور خواته تاوول، د ګاونډي د حریم خواته د کړکیو پرېښودل، له نورو څخه د هغو د وزن په اړه پوښتنې کول، له خلکو څخه د هغو د ظاهري څېرې د ښکلا او عیبونو په اړه پوښتل او په اړه یې نظر ورکول، له خلکو څخه د ماشوم د نه درلودلو د دلیل په اړه پوښتنه کول، د ګاونډیانو کورونو ته له کړکیو او تخت پام څخه ورکتل، د بل چا په موبایل کې د شته انځورونو او ویډیوګانو کتل، د خلکو د پیغامونو، ایمیلونو، یادښتونو لوستل او همدارنګه د هغو ټلیفوني اړیکو ته غوږ نیول، د خلکو د اعتقادي، ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي لیوالتیا او افکارو په اړه پلټنه، د خلکو د تجرد د حالت په اړه پوښتنې کول، د بېلګې په توګه دا پوښتنه کول چې له میرمنې یا خاوند سره د اړیکه څنګه ده، یو له بل سره څه ډول آشنا شوي، آیا مجرد ولې واده نه کوي. د نورو د شخصي ژوند په اړه هر هغه پوښتنه چې پرې پوهېدلی زموږ لپاره هیڅ ګټه نه لري او د نورو خلکو په خصوصي حریم کې شاملېږي. راځئ چې خصوصي حریمونو ته درناوی زده کړو، خپلو ماشومانو ته له ماشومتوبه ور زده کړو چې شخصي او ټولنیز حریمونو ته درناوی ولري. ژوند ښکلی کیږي که چیرې هر څوک پر هغه څه بسنه وکړي چې اړوند دي او د نورو پر حریم باندې سترګې ونه ګنډي. ژوند ښکلی کیږي که چیرې د نورو خصوصي حریمونو ته درناوی وکړو او له اجازې پرته ور دننه نشو. ژوند ښکلی کیږي که چیرې له چا څخه د هغو د شخصي ژوند په هکله پوښتنې ونه کړو.